بسم الله الرحمن الرحیم. فوتنوټ او انډنوټ او ټیبل اف کنټینټ جوړول خو مو زده کړه او استفاده یې هم مونږ وکړه چې کوم ځای کې ترې استفاده کولی شو. نن مونږ تاسې سایټیشن وایو. سایټیشن بیا څه ته وایي؟ ګوره دلته لیکل شوي انسرټ سایټیشن. انسرټ مطلب ور اضافه کول. سایټیشن کې مونږ تاسې کله چې مونږ تاسې یو کتاب یا راپور جوړوو د هغه په هکله معلومات چې اوس مثلا دا چا جوړ کړی ده، نوم یې عنوان یې څه شی ده، په کوم کال کې جوړ شوی ده، چا نشر کړی ده، که چېرته غواړو چې دغه معلومات هم ورسره اضافه کړو نو بیا مونږ تاسې به هغه معلومات چېرته لیکو؟ سایټیشن کې به یې لیکو. مونږ تاسې ګوره په فایل کې دلته بعضې معلوماتونه درلودل چې مثلا د اتور نوم یې ولیکو چې دا چا لیکلی ده، او کله چې دا فایل سیف شي دلته یو څه معلومات نور هم را اضافه کېږي او بعضې کې تغیرات هم بیا راځي چې په کوم تاریخ جوړ شوی ده او دا معلومات ګوره صرف دلته وو. او موږ تاسې په پرنټ کې بیا هلته پرنټ هم درلوده چې که وغواړو دا پراپرټیز پرنټ کړو، پرنټ کولی هم شو. په کویک پارټس کې هم بیا اډ کولی شو. دلته هم موږ تاسې کولی شو. که چېرته زه دلته سایټیشن کلیک کوم، ګوره یو سایټیشن الریډي را سره شته خو که بل ور اضافه کوم نو ایډ نیو سورس دا به کلیکوئ. دلته درته وایي چې ټایپ اف سورس کوم شی چې تا دلته جوړ کړی ده، دا فایل کتاب ده، چپټر ده، راپور ده، څه شی ده، هر شی چې دا له دې ځای نه موږ تاسې ټایپ انتخابو. مثلا که کتاب وي بوک سیکشن، جرنل، آرټیکل، دا ټایپس دي. که هر ټایپ وي له دونه به انتخابوي. مثلا ریپورټ ده، ویب سایټ ده، دا ټول انټرویو ده، فلم ده. نو فعلا زه وایم چې کتاب ده یا مثلا راپور ده. اتور یې څوک ده، چا جوړ کړی ده، د هغه کس نوم. مثلا زه محمد داود به ولیکم. محمد داود. دلته بیا ایډیټ لرو. که غواړئ چې د اتور لاست نیم، فرست نیم، میډل نیم یې ولیکئ، دلته یې هم کولی شئ چې نومونه یې ولیکئ. یا که نور اتور یې اضافه کوو هم یې دلته اضافه کولی شو. چې هر څو دلته وي په اسانۍ سره به بیا انتخابوو. خو فعلا به زه صرف د ده نوم ولیکم. کارپوریټ اتور، که چېرته دی کارپوریټ اتور وي او کارپوریټ اتور هم ورسره ټیک مارک کولی شي، او که راسن اتور وي نو اتور به ورسره کلیک کړو. ټایټل د کتاب عنوان څه شی ده، دلته به عنوان ولیکو. مثلا زه لیکم چې سی آی ټي نوټ یا د سی آی ټي پروګرام په هکله یو شارټ نوټ. په کوم کال جوړ شوی، دلته مثلا کال لیکم. په کوم ښار کې، مثلا کابل. پبلیشر، نشر کوونکی کومه کمپنۍ ده. ګوره هر کتاب چې نشر کېږي که نه کمپنۍ نوم پرې لیکلی وي چې کوم کمپنۍ نشر کړی ده، نو دلته یې نوم لیکئ چې کومې کمپنۍ نشر کړی. مثلا کله چې دا ډیټیلز ولیکل اوکې دې کړل، ګوره دا شی به دلته اضافه شي. دغسې ته سایټیشن وایي. ګوره صرف د اتور نوم لیکلی او کال لیکلی ده چې دغه سړي جوړ کړی، په دغه کال یې جوړ کړی ده. بیا دلته سټایل لري. بعضې سټایلو کې صرف مثلا نوم لیکلی وي، بعضې سټایلو کې کال لیکلی وي. نو که سټایلونه غواړئ چې چینج یې کړئ، سټایلونه یې هم چینجولی شئ. مثلا په دې کې ګوره صرف نوم لیکلی، په دې کې به کال هم ورسره لیکلی وي، نومونه هم چینجولی شي. دا چې هر ځای کې بیا ستا په کار شو. اوس مثلا ما دغه ځای کې سایټیشن په کار شو چې د کتاب لیکوال نوم مې ولیکو، تاریخ مې ولیکو. بل ځای کې چې بیا زما ضرورت کېږي فقط همالته به کرسر ږدو، له دغه ځای نه به ور اضافه کوو. ګوره دلته نوم لیکلی، فقط چې کلیک یې کړم نوم به اضافه کېږي. کله چې زه تغییروم بیا به دلته راځو، د مینیج سورس به کلیک کوو. ګوره دلته به نوم موجود وي. چې تغییروي ایډیټ به پکې کلیک کړي. هر شی چې نوم یې بدلوي، کال بدلوي، هر څه تغییرات چې پکې راوستل تغییرات پکې راوله، اوکې که او لیست ته یې بېرته ور واچوه، ته به خپله چینج شي. نو دې ته سایټیشن وایي. او که صرف پلیس غواړئ چې یو پلیس هولډر اضافه شي، دغه شي ته پلیس هولډر وایي چې بیا دلته پکې ولیکې خپله چې مثلا اتور یې څوک ده او کال یې څوک ده او بعضې معلومات کې لیکي دلته یې لیکلی شي. دغه شي ته پلیس هولډر وایي. که غواړئ چې صرف پلیس هولډر یې راشي، پلیس هولډر هم اضافه کولی شي. بل موږ تاسې بایوګرافي، پریفرنس، دا شیان هم لرو. که غواړئ چې بایوګرافي مثلا ټوټل معلومات یې راشي، اوس ګوره دلته صرف نوم یې لیکلی وو، کال یې لیکلی وو. که کوم ځای کې غواړئ چې دا معلومات یې ټول راشي، کوم چې موږ تاسې هلته ولیکل، نو بیا بایوګرافي نه استفاده وکړه. ګوره ټول نوم به یې راشي. محمد داود 2018 کې، عنوان یې دا و، دا ګوره ټول ډیټیلز به یې دلته راشي. دغه شي ته بایوګرافي وایي. یا کله کله از ریفرنس استفاده کوي، نو بیا چې کلیک یې از ریفرنس به راشي. ګوره پریفرنس به ولیکل شي. نو دغه شي ته سایټیشن وایي. کله که غواړئ چې سایټیشن ور اضافه کړئ، له دو ځایونه به یې ور اضافه کوئ. بل موږ تاسې کیپشنز لرو. دا کیپشن داسې ته لکه ټیبل اف کنټینټ. ټیبل اف کنټینټ کې موږ تاسې فهرست جوړوو، د مضامینو فهرست مو جوړوه، د عنوانو فهرست مو جوړوه.
انسرټ کیپشن یا انسرټ ټیبل اف فیګر دا بیا موږ تاسو د عکسو یا د ټیبلو فهرست جوړو. که چېرته موږ تاسې په کتاب کې مثلا عکسونه هم ولرو، زه به دلته یو څو عکسونه فعلا ور واچوم. دا په دې صفحه کې دا عکس شو، دې بله صفحه کې به یو بل عکس ور واچوم، یو بله صفحه کې به یو بل عکس ور واچوم. که چېرته غواړئ چې د دې عکسو فهرست هم جوړ کړئ یا مثلا ټیبلونه ولرو د ټیبلو فهرست هم جوړ کړئ. زیاتره کتابو کې د عناوینو فهرست تر څنګ د عکسو فهرست هم وي، یو لیست وي په هغه کې چې مثلا دغه عکس په دغه صفحه کې ده، دغه عکس په دغه صفحه کې ده. نو بیا مخکې له دې چې فهرست جوړ کړئ عکس ته به نوم ورکوئ چې تر څو دی په فهرست کې درته وایي چې دغه عکس په دې صفحه کې ده. په کتابو کې کمپام شوي ده کې عکس لاندې نوم لیکلی وي، مثلا د یو ډایګرام وي یا یو شي معلومات وي، بیا درته وایي چې فلاني عکس ته مراجعه وکړئ که نه، د هغه عکس لاندې نوم لیکل شوی فیګر 1 په نوم، فیګر 2 په نوم که نه. نو که چېرته غواړئ چې فهرست جوړ کړئ مخکې له فهرست نه باید دلته تاسې عکس ته نوم ورکوئ. عکس ته چې نوم ورکوئ عکس به سلیکټوئ، بیا به انسرټ کیپشن کلیکوئ. انسرټ کیپشن دی له ځانه ورته فیګر نوم ورکوي. زیاتره د عکسو لپاره خلک له فیګر نه استفاده کوي، خو که ته بدلوي کولی شئ بدله کړئ. ګوره دلته موږ سره یو څو نومونه نور هم شته، له دوه هم استفاده کولی شئ، خو که خپله نوم لیکئ بیا به نیو لیبل کلیکوئ. د عکسو لپاره زیات خلک فیګر استفاده کوي، نو که فیګر استفاده وکړئ ښه به وي، خو که خپله نوم ورکوئ هم صحیح ده. مثلا زه دلته نوم ورکوم چې پکچر، اوکې که دی به اوس ګوره پکچر 1 نوم ورکړي، شماره خپله ورسره ورکوي. شماره له دې ځای نه تاسې بدلولی شئ که غواړئ چې له 1 2 3 نه مثلا ای بي سي نه یا لاتیني شمارې نه استفاده وکړئ، هم کولی شئ چې هر شماره کلیک کړئ هغه شمارې نه به استفاده کېږي. بل دا نوم چې لیکل کېږي د عکس په کوم ځای ولیکل شي، آیا د عکس په سر ولیکل شي یا د عکس لاندې ولیکل شي. دلته موږ تاسې پوزیشن لرو، دوه پوزیشنه لرو، یو ابو سلیکټډ آیټم ده، ابو مطلب بره، او بیلو سلیکټډ آیټم مطلب لاندې. نو که د عکس په سر غواړو چې نوم ولیکل شي ابو به کلیک کوو، او که د عکس لاندې کلیک کوو بیا به دا کلیک کوو. او که دا نوم بیخي ډیلیټوي بیا ډیلیټ لیبل. ډیلیټ لیبل مطلب دغه نوم راته ډیلیټ کړه. اوس چې زه اوکې کړم ګوره د ده لاندې به نوم پکچر 1 ولیکل شي. اوس دا عکس زه غواړم چې دا هم په فهرست کې راشي، دا به کلیک کوم انسرټ کیپشن، دته به هم یو نوم ورکوم. دوی خپله ورته نوم پکچر 2 ورکوي، شماره ورسره یو یو اضافه کوي، همدا نوم به ورکوم. دا بل ته به م یو نوم ورکم د پکچر 3 په نوم باندې. کله چې نومونه ټول ورکول شول، اوس چې هر چېرته غواړئ فهرست جوړ کړئ فقط همالته به کرسر ږدئ. مثلا زه په دې شروع کې غواړم چې فهرست یې جوړ کړم، یا زیاتره د ټیبل اف کنټینټ وروسته بیا ټیبل اف فیګر راځي، د عناوینو د فهرست نه وروسته بیا د عکسو فهرست راځي. اول هغه فهرست وي بیا دا فهرست وي. نو که چېرته موږ هغه فهرست هم ولرو له هغه نه وروسته به بیا دا فهرست جوړ کړو. خو خیر اوس به زه دلته دا جوړ کړم. نو چې هر چېرته کرسر ږدئ همالته به جوړېږي. بیا به انسرټ ټیبل اف فیګر کلیکوئ، انسرټ ټیبل اف فیګر. ګوره دا چې کلیک کو دلته موږ تاسو سره ټیبل اف فیګرز راځي، ابل ټیبل اف کنټینټ و د فهرست ټیبل اف کنټینټ. کله چې موږ تاسو ګوره دلته ټیبل اف کنټینټ کلیک کوو، مثلا زه ټیبل اف کنټینټ کلیک کوم، اوس ګوره دا فعاله ده دا غیر فعاله ده ټیبل اف فیګرز. که چېرته زه دلته انسرټ ټیبل اف فیګرز کلیکم بیا دا فعاله وي هغه غیر فعاله وي. نو د عکسو لپاره دغه یو استعمالیږي. نور دغه سیټینګ یې هماغه سیټینګ د کوم چې په دې کې و، مثلا پیج نمبر غواړئ نه غواړئ دغه لاین ایسته کوئ راولئ، دا لاین څه قسم غواړئ د ځینې بدلولی شي، د دو سټایل څه قسم سټایل غواړئ موږ تاسې دا پرون وویلې. نو دلته به تغیرات راولئ، اوکې به یې کړئ، دلته به دی تاته فهرست جوړ کړي. اوس ګوره کوم عکس ته چې موږ پکچر 1 نوم ورکړی وو هغه په 2مه صفحه کې ده، کوم یو ته چې موږ پکچر 2 نوم ورکړی وو په 3مه صفحه کې ده، چې پکچر 3 نوم ورکړی وو 4مه صفحه کې ده. نو که کله موږ کرسر کنټرول بټن ونیسو په هر یو کلیک وکړو راسن مو هغه عکس ته هم ورولي. نو که کله غواړئ چې کوم یوه ته لاړ شي کنټرول بټن ونیسئ هماغه ته به ورولي. او که چېرته کله موږ یو عکس اضافه کوو یا کم کوو لکه څنګه چې موږ تاسو په فهرست کې ویلي وو دا هم هماغسې ده. مثلا کوم وخت زه عکس ور اضافه کړم یا هغو عکسو کې تغیرات راولم، یوې صفحې نه بلې صفحې ته انتقال کړم یا کوم یو پکې ډیلیټ کړم، اوس دا عکس ما اضافه کوو، اوس زه غواړم چې دا هم فهرست کې راشي. نو بیا به اول کار څه وکړم چې دته به نوم ورکړم انسرټ کیپشن، دی به ګوره خپله یو نوم ورکړي، فعلا به یو کلیک کړو دا نوم به هم راشي. بیا به راشئ دلته فهرست ده، فهرست به کلیک کوئ او اپډیټ ټیبل به کلیک کوئ. له دې ځای نه اپډیټ ټیبل هم کولی شئ، رایټ کلیک اپډیټ فیلډ هم کلیک کولی شئ. هر یو چې کلیک کوئ دلته موږ تاسو سره دوه اپشن راځي لکه څنګه چې ټیبل اف کنټینټ کې راتلو چې یو اپډیټ پیج نمبر اونلی، که چېرې موږ عکسونه له یوې صفحې نه بل صفحې ته انتقال کړي وي په هغه صورت کې صرف دا کلیک کوو چې دا شمارې بدلې شي.
او کوم چیرته نوی شی ور اضافه کړی وي یا ډیلیټ کړی وي په هغه صورت کې که نمبر کلیک کو امکان لري چې هغه تغیرات ټول رانشي نو بیا به اپډیټ انټایر ټیبل کلیک کوو اوکې به کوو هغه به هم ور اضافه شي. دې شي ته انسرټ ټیبل اف فیګر وایي. نو کله موږ غوښتل چې د عکسو یا د ټیبلو فهرست جوړ کړئ بیا به اول نوم ورکوئ له کیپشن نه هغه نه وروسته به انسرټ ټیبل اف فیګر کلیک کوئ تر څو جوړ شي او کوم کله تغیرات پکې راوستل بیا اپډیټ ټیبل. بل موږ تاسو سره کراس ریفرنس ده. کراس ریفرنس موږ تاسو په انسرټ منیو کې هم ویلی وو. په دې ځای کې ګوره کراس ریفرنس دلته هم شته هلته هم شته. دلته موږ تاسو استفاده ترې کړې وه دلته به بیا یو وارې تکرار کړو. کراس ریفرنس کې بیا موږ تاسو کولی شو چې د بعضو شیانو لیست جوړ کړو. مثلا لکه دلته چې ما د دو لیست جوړ کړه دا فهرست شو هغه صرف یو لیست غوندې که زه غواړم چې د دو عکسو لیست دلته جوړ کړم یا د عناوینو لیست دلته جوړ کړم یا هر چیرته چې غواړئ جوړې کړي نو صرف که غواړئ چې شماره ورنه کړي صرف ساده یو لیست وي په هغه صورت کې بیا له کراس ریفرنس نه استفاده کوو. مثلا زه غواړم چې د څه شي لیست جوړ کړم ګوره دلته موږ تاسو سره هیډینګ شته که چیرته زه هیډینګ ولرم خو تر اوسه دلته زه هیډینګ نه لرم یو دغه بایوګرافي چې ده دا وینه هیډینګ 1 غوندې سټایل یې اخیستی ده د دې نوم دلته شته. که چیرې زه هیډینګ ولرم لکه پرون چې موږ تاسو جوړ کړه دلته به د ټولو هیډینګو نومونه راشي هر چیرته چې د لیست جوړوه په قدر یو به کلیک کوئ انسرټ کوئ به لکه دا چې ما انسرټ کړه دلته به یې نوم راشي هماغسې په ترتیب باندې. او که چیرې مثلا زه بک مارک کلیک کړم بک مارک ټول دلته راځي. بک مارک موږ تاسو انسرټ منیو کې ویلې وه. فوټ نوټ اینډ نوټ خو پرون وویلې که چیرته زه فوټ نوټ کلیک کړم او په صفحه کې فوټ نوټ وجود ولري د هغو نومونه دلته راځي. که یې لیست غواړئ چې جوړې کړئ د اینډ نوټ غواړئ د اکویژن غواړئ یا فارموله چې موږ تاسو ویلې وه. فیګرز غواړئ فیګر که چیرته موږ تاسو نومونه فیګر ورکړي وي دلته به نومونه راشي. خو اوس موږ تاسو نوم څه شی ورکړي وو عکسو ته پکچر نو اوس ګوره کلیک کوم لیست به دلته راشي چون دلته په صفحه کې موجود دي. دا نور شیان چې کلیک کوم نه راځي ولې نه راځي ځکه چې په صفحه کې موجود نه دي موږ اپلای کړي نه دي کوم موجود اوسي دلته به لیست راشي. نو اوس فعلا دا زه اخلم مثلا زه غواړم چې په دغه ځای کې دا ټول ور واچوم ګوره دا مې ور واچوم دا مې انسرټ کوم دا خپل په زړه لیست ساري چې ور اچوي هغه ور واچوي چې نه ور اچوي دا به زه فعلا د انټر په ذریعه جدا کړم. ګوره یو لیست غوندې جوړ شو. کله چې کنټرول نیسئ په هر یوه کلیک کوئ هماغه یو به تاته راولي. نو دغه چې ته کراس ریفرنس وایي که کله غواړئ چې لیست یې جوړ کړئ د دې بعضې شیانو چې موږ تاسې ویلي دي نو دلته به یې کلیک کوئ له دې ځای نه او له دې ځای نه به یې انسرټ کوئ هر چېرته چې کرسر وي همالته به رااضافه کېږي. دې چې ته کراس ریفرنس وایي. پوه شوئ تر دې ځای پورې مشکل نشته. خیال به شو عملي کار